السلام علیکم ورحمت الله. ګرانې لیدونکو، زه حضرت رحمان ستاسو د ریاضي مضمون وکړی. زموږ د نن ورځې درس مطابقت دی. په مطابقت کې به نن موږ د مطابقت دوهم ګروپ یایو. په تېر درس کې موږ د مطابقت لومړی ګروپ ویلی چې عمومي شکل په دې ډول و چې A جمع B یا منفي B کل په توان دی N. دا عمومي شکل و. دې ته مو انکشاف ورکړی. نن راځو د مطابقت دوهم ګروپ یایو. د مطابقت دوهم ګروپ چې دی عمومي شکل په دې ډول دی چې A په توان دی N منفي B په توان دی N او N چې ده دلته هم کوم نمبرو ته شامل ده؟ حقیقي عددونو مکمل عددونو ته شامل ده، هول نمبر. راځو لومړی به دغه مطابقت چې ده عمومي شکل ته به انکشاف ورکړو چې عمومي انکشاف یې په کوم ډول ده؟ A په توان دی N منفي B په توان دی N. دغه مطابقت چې ده په دوو مزدوجو قوسونو باندې ویشل کیږي. لومړی قوس په دې ډول ده چې A منفي B او دوهم قوس په دې ډول ده چې A په توان دی N منفي یو مثبت A په توان دی N منفي دوه B په توان دی یو مثبت A په توان دی N منفي درې B په توان دی دوه مثبت ټکی مثبت B په توان دی N منفي یو قوس باندې. دا دواړه قوسونه چې دي یو له بل سره په کوم حالت کې دي؟ د ضرب په حالت کې دي. یو د بل مزدوج دي او په دغه دوهم قوس کې چې دا A توان له N نه یو څنګه ده کم شروع کېږي، یو کمیږي په همدې شکل او B ته یو اضافه کېږي تر هغه پورې چې د B توان هم څو سي N منفي یو سي. راځو یو عددي مثال کې حل کوو. A په توان دی دوه منفي B په توان دی دوه. دا مطابقت انکشاف دې ډول ده چې لومړی قوس داسې لیکو چې A منفي B، یعنې دا خپل حالت یې لیکو. دوهم موږ څنګه لیکو؟ دا N مو څو ده دلته؟ دوه. دونه به یو کم کو څو کېږي؟ یو لیکل کېږي توان کې؟ نه، ځکه هر عدد چې توان نه لري توان یو ده. مثبت B په توان دی یو نه لیکل کېږي او A نه یو توان کم څه دلته A په توان دی څو ده؟ صفر ده. چې A په توان دی صفر ځواب یو راځي. یو ضرب B. راځو توان درې ته. A په توان دی درې منفي B په توان دی درې. دې ته انکشاف ورکوو. د انکشاف په دې ډول ده چې لومړی به دغه څنګه کو په خپل حالت داسې ولیکو چې A منفي B. دوهم A به ولیکو N څو ده دلته؟ درې ده. د درې نه څو کمو؟ N هم دلته څو کمو؟ یو. په ترتیب سره همداسې کمو. دلته درې ده، درې نه یو کم دوه مثبت. A نه یو بل هم کم یو B یو مثبت B په توان دی دوه. که چېرته مو د دې مطابقت انکشاف زده وي نو دغه مطابقت د دوهم قوس څنګه ده په ډېره اسانۍ سره انکشاف ورکولی شئ. ځکه په دې کې تاسو دومره کیسه ده چې د A نه یو کمیږي او B ته یو اضافه کېږي تر هغه پورې چې د A توان او د B توان په اخرو کې څنګه سره مساوي وي. راځو A په توان دی څلور منفي B په توان دی څلور. دې ته انکشاف ورکړو. دې انکشاف داسې ده چې A منفي B لومړی به خپل حالت ولیکه، بیا له A نه یو د N دلته څو ده؟ څلور نه یو کمو د دغه توان دغه څو راځي؟ درې مثبت. اوس A څو کېږي؟ دوه. یو مو تر کم که B څو څه؟ یو. ګورئ چې دواړه جمع کړو بېرته یې درې پوره کړو نو مثبت علامه ګورو. که چېرته مو له اول مطابقت ویډیو نه یې کتلې هغه وګورئ بیا دغه ته راسئ. اوس څنګه کوو؟ یو بیا له A نه کمو دوه دي، یو کېږي B به څو سي؟ دوه مثبت. له A نه یو بل هم کمو B ته یې اضافه کوو A به څو سي دلته صفر. نو هغه څنګه ده؟ نه لیکل کېږي. B په توان دی درې قوس باندې. نو دا دواړه قوسونه که چېرته بېرته یو بل کې ضرب کړو کوم حالت موږ ته لاسته راکوي؟ دا لومړنی حالت مطابقت شکل لاسته راکوي. او بله پوښتنه به دا وي چې دا یو ولې کم شروع کوو؟ دلته درې ده، دلته څلور، دلته درې ده، دلته دوه څه ده، دلته درې ده. ولې دا درې نه شروع کوو؟ د دې پوښتنې ځواب داسې ده چې دلته ګوره یو پاتې کېږي ځکه یو دغه څه درې دغه بېرته یې څو پوره کړل؟ څلور. که چېرته دا درته ورضرب کړو بېرته به لومړنی حالت راځي لاسته. نو ځکه یې څنګه ده؟ یو له کم څخه شروع کوو. اوس راځو یو عددي مثال ته. دوه په توان دی درې منفي درې په توان دی یا څلور په توان دی درې. دغه مطابقت ته انکشاف ورکړو. دې ته به داسې انکشاف ورکړو څنګه به ولیکو؟ لومړی به دغه په خپل حالت باندې ولیکو. دوهم به څه شو؟ له A دلته څو ده؟ دوه. دوه نه به یو کم کو درې ده، درې نه یو کم دوه مثبت.
دوه یو می بلم د ا نه کم که ضرب دی بی سو ده څلور مثبت اوس له ا یعنی دوه نه یو بلم کومو چې به شي دوه به له منځه لاړ شي یو به شي بي ته څو راچو بي دلته څو ده څلور به څو شي دوه اوس راځو دا ځان ته خلاصو دوه په توان د درې څو کېږي اته منفي څلور په توان د درې څو کېږي شپاړس څلور شپېته مساوي کېږي څلور منفي دوه منفي څلور منفي دوه ضرب دی دوه په توان د دوه څلور مثبت دوه ضرب څلور اته مثبت دوه مربع شپاړس اوس راځو اته نه دا مثبت اته دي له څلور شپېته نه چې اته لرې کړو څو به پاتې شي څلور شپېته تر لرې کړو شپږ پنځوس منفي شپږ پنځوس پاتې کېږي د منفي او مثبت ته داسې فکر وکړه فرض مثال شپږ پنځوس قرض دي روپۍ خیال شي ښایي که نه قرض دي فرض مثال پیسې شپږ پنځوس روپۍ قرض دي روان دي او اته سته راسه چې اته ورکړو څو به قرض پاتې شي شپږ پنځوس د منفي په قرض علامه منفي علامه قرض حساب کوي صحیح سره دا مساوي کېږي دوه منفي دوه دی خپل ښه څلور جمع شپاړس شل اته ویشت اوس راځو منفي شپږ پنځوس مساوي کېږي له دلته مثبت علامه لري خو نه لیکل کېږي مثبت منفي ضرب دی مثبت منفي دوه وارې اته شپاړس یو راغسل دوه ضرب دوه څلور جمع یو پنځه نو شپږ پنځوس مساوي له شپږ پنځوس سره دي یعنې څه دې کې وکړو د عینیت حالت اخلي مطابقت نو زموږ د نن ویډیو تر همدې ځایه پورې وه نور موږ پاک سپېڅلي رب باندې سپارم